سکون مدر تراړو او قرار مدر تراړو ولسا استقلال پر غبار مدر تراړو. دا د زابل ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په انګړ کې د انګریزي ښکېلاک څخه د خپلواکۍ د 100 کلیزې په ویاړ د البدر ادبي بهیر له لوري جوړه شوې مشاعره ده چې شاعرانو او د ادب مینوالو پکې برخه اخیستې. در پسې مړ بشم جانانه زړه مې اور اخیستی، در پسې مړ بشم جانانه زړه مې اور اخیستی، و مهربانه مسلمانه زړه مې اور اخیستی. پسوال زاریو نه بلکې جانان آزادي اخیستې مو په زور له انګلستان آزادي د وخت په تېرېدو سره ډېر کلونه تېر شول، د وخت په تېرېدو سره ډېر کلونه تېر شول، زړه نه شوه موږ لمانځو لا ځوان آزادي غزاګانو او دردونو رنګ راوړی، غزاګانو او دردونو رنګ راوړی، د سنګر خړو دردونو رنګ راوړی، دا چې زوړ د تبریکیو را رسیږي، دا چې زوړ د تبریکیو را رسیږي، د خاموش عشق دردونو رنګ راوړی، د ګمراه پنډت په څېر راته رام رام کړي یو کافر اواز مې زړه بیخي ارام کړي، او د دنیا مثال د مصر بازارونه، د دنیا مثال د مصر بازارونه د یوسف جنتي حسن هم لیلام کړي. وطنه څه په جار درته نارې کوم لګیا یم، وطنه څه په جار درته نارې کوم لګیا یم، وطنه وظیفو ته دې ټپې کوم لګیا یم، وطنه چې کوم څوک درته په کمه سترګه ګوري، وطنه چې کوم څوک درته په کمه سترګه ګوري، وطنه له هغه سره جګړې کوم لګیا یم. د خونړۍ انقلاب څو یو خونړۍ خاطرې سل کې نوي کورونه ټول د یتیمانو ډک دي، د ببرسرو ګریوانسیرو ماشومانو ډک دي، زوی شهید ناوې ورپاته سوله بورې مور ته، د شهید زوی یتیمان ژاړي ورنځورې مور ته، د سرپناه سړی نسته ترې جنګو وړی دی، د خونړۍ انقلاب ها بدرنګه شپو وړی دی. راتلونکی زه د وطن او سنګر یم، او د مجاهد نه یعقوب صاحب عسکر یم، او د مجاهد نه یعقوب صاحب عسکر یم. د اطلاعات او کلتور ریاست ګرځندوی امیر عبدالولي بشرمل له شاعرانو وغوښتل چې د شعر په ژبه د یووالي، ورورولۍ او هیواد ساتنې پیغامونه تر ولسونو ورسوي، ترڅو هیوادوال مو په راتلونکي کې له بدمرغۍ څخه په امن شي. د فرهنګ ریاست په همغږۍ د البدر ادبي بهیر د طریقه څخه په اطلاعات د فرهنګ ریاست په انګړ کې یو ادبي بهیر همدا اوس جریان لري چې د موږ د ټولو شاعرانو او لیکوالان د ولایت او د افغانستان په کچه ګډون پکې کړی ده. زموږ غوښتنه او هیله دا ده چې قلموال او شاعران د همدې کلمونه او شعرونه د طریقه څخه د هیواد ټول وګړي ورولولي، مینې، محبت او یووالی ته راوبولي. شاعران بیا په داسې ادبي پروګرامونو خوښ دي او وایي چې د شاعر ژبه او قلم کولای شي چې د راتلونکي نسلونو د ویښتابه سبب وګرځي. دوی وویل شعر د ورورولۍ او هیواد ساتنې روحیه قوي کوي او د اتلانو د یاد په ژوندي ساتلو کې مهم رول لري. شعر د تقریبا د تاریخ په لیږدولو کې ډیر مهم رول ادا کړی دی. شعر د ملي ارزښتونو په انتقال کې و نوي نسلونو ته ډیر مهم رول ادا کړی دی او شعر د تر ډیره پورې د انسجام او د ملتونو د یووالي او د اتحاد سبب جوړ شوی دی. وروسته له هغه څخه د دغه رقم شاعرو موږ ډېر زیات مینوال یو. دغه رقم شاعرو تاریخ ساتل دي. دا مشاعرې په راتلونکي لپاره ډېر ښه مثال پاتې کېدای شي. که څه نن اسد 28م دی، په راتلونکي کې هم موږ غواړو چې یوازې دغه اسد په 28م یا د اسد پر 24م پر دې باندې اکتفا ونه کړو. هره میاشتنۍ مشاعرې موږ ته جوړ شي چې زموږ تاریخ د راتلونکي ذهنونو لپاره هم د هغو خلکو لپاره په ذهن کې پاتې شي او موږ خپل تاریخ لا هم دوامدار پسې وساتو. د مشاعرې په منځنۍ برخه کې د پښتو شاعري د بډاینې په اړه هم خبرې وشوې.
ادبپوه قاضي پامیر صاحب زاده له شاعرانو او لیکوالانو وغوښتل چې د پښتو ژبې د لا بډاینې لپاره د نور ژبو د مشهور شاعرانو اثار پښتو ژبې ته وژباړل شي او په دې برخه کې د پراخه مطالعه وشي ترڅو یو پیاوړی ادبي ټولنه ولرو. یعنی شاعران باید په دې کې کار وکړي چې د فارسی شعر پښتو ته راوژباړي. دا هم یو استعداد ده. نو زه له شاعرانو ورونو څخه دا هیله کوم چې د شعر په پرمختګ کې دي له مطالعو څخه کار واخلي. د دې شعر به ډیر پیاوړی شي، ساحه به ډیره پراخه شي، شعر به معیاري شي، شعر به تلپاتې شي او شعر به دغه حد ته ورسیږي چې خلک بیا استفاده کوي. د یادونې وړ ده چې البدر ادبي بهیر له نن څخه 2 کاله وړاندې فعالیت پیل کړی او مسؤلین لا هم ژمنه کوي چې په دې لاره کې به خدمت کولو ته دوام ورکوي.